موږ فی الحال د کتابو په اول سټیج کې یو. څوکه کتاب شروع دی په پښین کې. موږ امید لرو چې ډېر زر به خلک د کتابو والا جوړ شي. سیاسي خلک دي، که زموږ مذهبي خلک دي، که زموږ استادان دي، دا مطالعه نه کوي، حقیقت کې نه کوي. بس یا پخوا څه شیان ویلي دي، بس تر اوسه پورې پر هغه باندې انحصار دی. دا زموږ د 8,000 کاله تاریخ چې دی، 15,000 کتاب موږ لیکلي دي. د بي بي سي د یوه کال رپورټ دی. د بي بي سي مطابق په انګریزي کې 80,000 کتاب د یوه کال لیکل کېږي. اوسه پورې خو زموږ نوي نسل د پښتو لیکوالان ګسه په زیاندل نه، شاعران یې په زیاندل نه. اوس دومره تبدیلي راغلې ده چې زموږ کوم د ټاپ لیکوالان دي یا د ټاپ شاعران دي، هغه خلکو په زیاندلي دي. تقریبا 80 تر 90% اوس د پښتو کتابونه خلک زیات اخلي، بیا یې خرڅوي. دا یو ډېر غټ بدلون دی. د دې سره به زموږ په قوم کې ډېر زر یو ښه شعوري انقلاب راشي. پیغام زموږ دا دی چې دلته دا سټال لګېدلی دی، د دې اوس افزایي وشي. او دلته که څوک کتاب وایي که نه وایي، په کار د کتابونه واخلي. کېدای شي د زوی ووایي، کېدای شي د بل ورور یې ووایي، خو دا لازمي ده چې کم از کم د پښین ښار والا څه زه دا خواست کوم چې دې میلې له خامخا راسئ. او دا زما خواست دی چې کم از کم یو کتاب خامخا واخلي. د دې کتابو میلو مقصد اصل کې زموږ دا دی چې په معاشره کې کتاب عام سي، خلک کتاب شروع کړي. بدقسمتي دا ده چې پښتانه چې کوم دي هغه په خپل اتلانو په خپل مشرانو باندې نه دي خبر. موږ دا غواړو چې د کتابو د میلو په ذریعه باندې خاص کر د پښتو کتابونه موږ زیات راوړي دي چې د دې په ذریعه باندې خلک دا وپېژني چې زموږ چې کوم اتلانو دا څوک وو او په پښتو کې تر اوسه پورې څو خدمت شوی دی. او دا بدقسمتي ده چې زموږ چې کوم نظام تعلیم دی هغه موږ ته خپله پښتو نه ده راښولې، نه د پښتو نصاب شته زموږ په سکولونو کې او نه یې کتابونه یې شته. نو موږ دا غواړو چې د پښتو کتابونه خلکو ته ووایو چې دوی وګوري. پښتو کې ډېر خدمت شوی دی، ډېر کتابونه لیکل شوي دي. په زراو نه په لکاو کتابونه دا ټیم په پښتو کې شته چې لیکل شوي دي. ته یې وینې پر سټال باندې ګرده پراته دي. نو موږ د ښاروالو څخه د ګورو څخه دا هیله لرو چې دوی راشي و دې معاشرې ته، و دې خاص په دې چوک ته راشي، خپل کتابونه واخلي. او تر ګورو بل شی دا دی د زنانو متعلق موږ کتابونه ډېر راوړي دي. زموږ زنانې اکثریت په کورو باندې ناستې دي، د خپل زنانو دپاره دې کتابونه واقعي. او دلته چې دوی په 60% څېړنه چې بیا تر 50% پورې کتابونه په رعایت باندې ملاویږي. په دې کتابو میله کې چې کوم دی صرف دا نه دي چې یو خاص طبقه فکر کتابونه موږ راوړي دي، بلکې قرآن، حدیث، تاریخ، د پښتو ادب او فکشن، نان فکشن، ناولز، هر شی پکښې دی چې کوم شی ته یې غواړي هغه سید طبیعت شی په دې کې شته. کتاب هغه که د پښتو وي که د هرې ژبې وي، یو بهترین ملګری دی. کتاب چې د انسان سره وي، کتاب نه تا ته درواغ وایي. کتاب چې څه هم تېر سوي وي، د تېر تاریخ هغه حقایق تا ته وایي. کتاب داسې ملګری دی چې تا ته هېڅ دوکه نه درکوي. کتاب باید په هر کور کې وي. کتاب هغه که ادبي کتاب وي، که تاریخي کتاب وي، که سفرنامې وي، هر څه چې وي. کتاب خو اصل کې یو ښه ملګری، بلکې تر ښه بلا ښه ملګری وي. کتاب هغه څه دی چې دنیا بدلوي. کتاب هغه څه دی چې خلکو ته تحریک ورکوي او ټولنه ته حرکت ورکوي. ښه خبره ده، دا یو ښه بدلون راغلی دی. دا سټال دا بیا درېیم ځل وي چې دلته لګېږي په پښین بازار کې. هغه اول یو څه کمزوري وو، دویم تر هغه ښه وو، دا درېیم بیا شکر دی تر هغه لا ښه دی. پښتو کتابونه ښه خرڅېږي او دا خو نو یو ښه نتیجه ده چې ورکړې. زموږ سره پښتو کتابونه دي، که خلک لاسرسی نه شي ورته درلودی، خبر نه وي اکثریت، بیا موږ راسو ورته دلته دلې ورته راسو پښین ته ځان ورته راورسوو. دغه یو هدف دی. او بیا به راځو. موږ 5 میاشتې مخکې هم راغلي وو او 5 میاشتې بعد دا دی بیا راغلي وو. هغسې پکه خیر و، داسې نورو ضلعو ته هم ځو. دا میله چې کومه ده دا هر کال موږ لګوو. موږ د کتو کتاب کور والا مننه کوو. بیا خاص کر په دې کې موږ د سنسور چې د پی ټي ایم غړي دي د هغه څخه ډېر مننه کوو چې دوی رالو کوریج یې وکړي. یو جهان مننه ده ګورو.